السلام علیکم زما ګرانو مینوالو او زما ګرانو کتونکو څنګه یو امید لرم چې روغ جوړ کوئ او ټیک ټاک کوئ او ستاسو ټولو روغتیا د پاک الله نه غواړم همدارنګه چې تاسو روغ جوړ یې. دې ټایم کې لګیا روژه ماتي لږ پکوړې نور ورڅه شوي دي چې لږ پکوړې پاتې موږ وایو چې لږ ټایم پاتې شي نو بیا به پکوړې پخې کړو او کیمرامین صاحب خو شاته نغلی دی څنګه چل دی وایې که نه تعالی ولې ستاسو نور خبرې به زه څه وکړم ماله په خبرو چلم دې روژه کې نه راځي ریما خیال نن سویمه روژه ده دا راته ووایه نن درېیمه بالکل صحیح خبره مې که غلطه شوي انسان دی نه دومره راته یادې دي ځکه خامخا څه نه خورې که نه ټوله ورځ پابندي مې نو بس دا په دې وجه ډېرې خبرې هېرې مې که ها او بله مونږ کتونکو ته دا هم ویل غواړو چې دا څو ورځې مونږ لایټ په دې راغو چې یاره زمونږ کور کې لږه څه مسله وه مرستیا وه په هغې وجه پیله رمضان مبارکي مونږ خپلو کتونکو ته نه ده ورکړې نو زمونږ د طرفه ټولو ته رمضان میاشت ډېره ډېره مبارک شه او الله دې په ټولو مسلمانانو باندې په خیر او خیریت سره تېره کړي. ښه نور ته څه وې ریما؟ بس زه به ته وایم چې بس د دې ګرمو ګرمو پکوړو دا ښایسته بوی راوچتېږي نو ډېره مزه کوي او مینهوالو ته هم ښیو چې تاسو هم وګورئ چې څنګه پکوړې پخ شوي دي او لګیا یو مونږ دې ټایم کې تاسو نه د الله په امان وایو ولې چې مونږ نه خبرې هم نورې نه کېږي بیا به نورې خبرې کوو روژه ماتي نه پس ټیک شو. اوکې السلام علیکم.